د معیاري زده کړو بنسټ د خوندي، سالم او مناسب ښوونیز چاپیریال جوړول دي. په ځانګړي ډول په لیرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو ودانۍ د زده کوونکو د راتلونکي د رڼا لپاره بنسټیز ارزښت لري. د پوهنې وزارت چارواکي وایي د دغو نوو ودانیو جوړول نه یوازې د زده کړې کیفیت لوړوي، بلکې زرګونه ماشومانو ته د زده کړې نوې هیلې هم رامنځته کوي. د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې دغه وزارت په تیرو څو میاشتو کې د هیواد په 21 ولایتونو کې د 2 میلیارډ او 1.2 میلیونه افغانیو په لګښت د 109 ښوونځیو او 6 دیني مدرسو نوې ودانۍ جوړې او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د یاد وزارت ویان منصور احمد حمزه وایي چې د وزارت اصلي هڅه دا ده چې زده کوونکو ته معیاري، خوندي او سالم زده کړیز چاپیریال برابر کړي څو د زده کړې چارې په غوره شرایطو کې روانې وي. یاد وزارت د وروستیو میاشتو کې په 21 ولایتونو کې د 2 میلیارډ 1.2 میلیون افغانیو په لګښت د 109 ښوونځیو او 6 دیني مدارسو نوې ودانۍ جوړې کړې دي. د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت هڅه کوي چې د زده کوونکو لپاره معیاري، سالم او خوندي زده کړیز چاپیریال رامنځته کړي. ښاغلی حمزه زیاتوي چې په ټوله کې په هیواد کې په تیرو 4 کلونو کې د 1315 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې شوي، د 310 ښوونځیو او 18 دیني مدرسو ودانۍ ترمیم شوي او د 180 ښوونځیو او 5 دیني مدرسو د ترمیم چارې لا هم روانې دي. همدارنګه د 26 ښوونځیو او 2 دیني مدرسو د نوو ودانیو جوړولو چارې هم په جریان کې دي. چې په تیرو 4 کلونو کې د تعلیمي مرکزونو ټول 1130 بابه ودانۍ رغول شوي وي، چې د روان کال له نویو جوړ شویو ودانیو سره دا شمېر 1315 ته رسیږي. همدارنګه د 310 بابه ښوونځیو او 18 بابه مدارسو ودانۍ ترمیم شوي دي او د 180 ښوونځیو او 5 دیني مدارسو د ترمیم چارې هم روانې دي. سربیره پر دې د 6 بابه ښوونځیو او 2 بابه دیني مدارسو لپاره د نویو ودانیو جوړولو چارې هم روانې دي. د ښوونځیو ودانۍ یوازې یو فزیکي جوړښت نه، بلکې د هغو ماشومانو لپاره د زده کړو دروازه ده چې په لیرې پرتو سیمو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د نوو ودانیو جوړول د زده کوونکو د خوندیتوب، منظم حضور، د درسونو د ښه کیفیت او د زده کړې ته د والدینو د باور د زیاتېدو لامل ګرځي. دغه اقدام نه یوازې د هیواد په تعلیمي نظام کې مهم پرمختګ بلل کیږي، بلکې د افغانستان راتلونکي نسل ته د هیلې، فرصت او پرمختګ نوې لاره پرانیزي.